السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو په روشني کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د 8 کالو ځوان ماشوم چې کوم د مردان سره تعلق لري، محمد علي نامه یې ده، نن بجلۍ کرنټ ورکو. آیا دا بجلۍ درته کرنټ څنګه ورکو؟ د مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل شي. مرګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې روشني کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټلۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې کړئ. مرګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د مردان سره تعلق لرونکی محمد علي چې د 8 کالو ماشوم دی، نن بجلۍ کرنټ ورکو او مور او پلار دا ظاهره کړې دي چې زموږ د ورځې وده او د فریج نه یو شی راغستل چې د هغې په وجه باندې فریج شارټ شوی و او د ته کرنټ ورکړل او دا یې ډېر زیات خراب کو. د هغې نه بعد بیا د بل مشر ورور هغه پې خبر شو او بیا یې موږ راپاڅول، نو دا بیا په خټې کې دفن کو. خو د حالات ډېر زیات خراب. د هغې نه بعد بیا د کلي والا خلک هم راغلل چې د زموږ مدد یې وکړو او دا موږ خټې کې ښخ کړو. د هغې نه بعد لږ ټایم بعد مو راوغوستو خو د حالات ډېر زیات خراب و او دا وفات شو. د هغې نه بعد 4 بجې به یې نن په مردان کې خټو ته وسپاري. مرګرو مور او پلار یې ډېر زیات خفه و ځکه چې یو د سکول ماشوم او ډېر لوبغاړی ماشوم او ډېر ښایسته ماشوم و. تاسو په خپل هم په د تصویر کې کتل شئ چې ډېر ښکلی او ښایسته ماشوم دی او وفات شولو. مرګرو نورو ویډیوګانو لپاره چینل زر سره ضرور سبسکرایب کړئ. وسلام، ډېره مننه، شکریه.